سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالب هیئت د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. زابل کې د ماین چاودنې له کبله ګڼو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي د طالبانو د سیاسي دفتر غړو د افغانستان د ملي یووالي جبهې له مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. روغتیا وزارت خبر ورکړی چې تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا له امله 4 تنه مړه شوي. کندوز کې د دولتي عسکرو په هوایي برید کې ګڼو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امریکا کې انتخابات پای ته ورسېدل. د رایو شمیرل روان دي. ټرمپ د خپل بریا اعلان وکړ او بایډن یې په درغلیو تورن کړ. امریکایي خبرونه وایي ټرمپ او جو بایډن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلوي نه ښکاري. ترکیه کې د شوې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې شمیره 1150 تنو ته رسېدلې. المان د امریکایي ټاکنو په مبهمو پایلو او د دې هیواد په وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونو پای.